د هر قسم رنج، غم او د مصیبت د لرکولو د پاره مې یو ډېره ښکلې قرآني نسخه راوړې ده. چا کم انسان په صح مصیباتو کې اخته وي هغه دا عمل وکړي. اول د آیات مبارک درته ویمه، بیا درته د دې آیات مبارک د استعمال طریقه درښیمه. بسم الله الرحمن الرحیم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سورة مومن آیات نمبر 44 سلور سلویخ. د ماسخوتن د منځنه پس یاسل او یازل د رنج او غم او د مصیبت د لرکولو د پاره د آیات ویا. ته بیا ګوره چې الله جل جلاله دستا سره څنګه د غیبونه امداد کوي، یعنی د غیبونه به تا سره مدد هغه دروازه کلو شي. نو یو ډېر آسان عمل دی او آسان آیات دی. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. داوی الله تعالی بم هر قسم پریشانه او هر قسم تکلیفونه او غمونه لري کی.